دا خلک تاسو وینئ دا په هایدرو کې چې پراته دي دا په قبرو کې چې پراته دي دا له مرګه ډېر وېرېدل چې په سر کې به یې درد سو دوی به تر آغا خان هسپتال خواته تېر سو چا له ځانو سره سکیورټي ګارډ ایښولو ساتونکي ایښولو څوک په بلډ پروف ګاډۍ کې بم پروف ګاډۍ کې ګرځېدل خو لیکن له دا ټولو حفاظتي اقداماتو باوجوده دا خلک مړه سو نن په قبرو کې پراته دي تر خاورو لاندې پراته دي له مرګه وېرېدل دا بېوقوفي ده کم عقلي ده مرګ څوک نه پرېږدي که د مرګ دپاره تاسو ساتونکي وساتئ ګارډ وساتئ که په بلډ پروف بم پروف ګاډیانو کې وګرځېږئ که ډاکټرانو ته ورسئ که دوایانې وخورئ مرګ څوک نه پرېږدي مرګ راتلونکی دی مرګ حق دی باید موږ له مرګه نه ووېرېږو او کوم انسانان چې طبیعي مرګ مري یعنې په دې کې به اکثره له کینسره له تور ژړي او له شوګره مړه سوي د شکرې له مرضه مړه سوي طبیعي مرګ ډېر سخت دی طبیعي مرګ چې دی ډېر تکلیف لري کینسر نه دی کینسر یو دی بیماري ده سرطان چې خلک مرګ خوښوي خو دا ناجوړي نه خوښوي هغه خلک چې له سرطانه مړه سوي دي په سرطان مرض اخته دي هر ماښام دعا کوي چې الله پرده مې وکړي مرګ راکړه پرده مې وکړي مرګ غواړم مړ مې کړم نو که درمنو مرګ څوک نه پرېږدي پښتون باید له مرګه نه وبېرېږي مرګ حق دی او پښتون چې دی دا وخت مرګ بیرولی دی مړ کېږم په دنیا کې تر ټولو زیات له مرګه هم بیریږي باید دا د مرګ ویره موږ چې دی دا له ځانه لرې کړو د ژوند دپاره د ښه راتلونکي لپاره باید موږ قربان سو موږ خپله امن پسنده یو موږ د عدم تشدد پیروکاران یو خو لیکن له هغه باوجود خلک دنیا نړیوال موږ وزني ژوند ته هم نه پرېږدي بیا به هم موږ له مرګه نه بیریږو مرګ ته به تیار یو موږ امن ورورګلوي غواړو موږ چې دی د ټولو انسانانو ژوند غواړو ټولو نړۍ ته ژوند غواړو باید ټوله نړۍ پښتانه ژوند ته پرېږدي دا وخت ټوله نړۍ پښتانه ته ولاړه د ژوند ته نه پرېږدي